سوال کړی دی چې دا خبر موږ اورېدلی دی چې کله د واده شپی هلک او جنۍ یو بل سره ملاویږي په اورنۍ شپه باندې، نو په هغه شپه باندې 2 رکعته لمونځ کول پکار دي. نو سوال دا دی چې دا 2 رکعته څنګه دي، او دا به جهري که دا به سري، او که دعا کوي نو دعا به څه ټینګي؟ دا تاسو نه دی بند کړی. چې یو کس نه تاسو نه کار ګډوډ شي. سوال دا دی چې دا 2 رکعته به په څه طریقې دا به جهري کې دا به سري، او که دعا کې هغه به څه ټینګي؟ الجواب او خدا خبره یاده کوي چې ښه طریقه ده او مستحب طریقه ده چې یو سړی به دغه شپه باندې 2 رکعته لمونځ وکړي. خو دا د صحابه کرامو نه نقل دي، دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه حدیث نه راغلی، خو دومره دی چې د صحابه کرامو نه د سلف صالحینو نه نقل دي چې هغوی به دا کار کوو او نورو ته هم دا ښووه. لکه په هغې کې روایت دومره درته ووایم. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله او امام عبدالرزاق راوړی، په هغې کې ابو سعید رحمه الله دا خبره کوي چې دی د ابو اسید غلامو هغه آزاد کړی وایي چې ما واده وکړو، نو بعضو صحابه کرامو له مې دعوت ورکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له مې دعوت ورکړو. په هغوی کې د چا چې دعوت ورکړی په هغو کې عبدالله بن مسعود و، ابو ذر و، او حذیفه بن الیمان رضی الله عنهم، دوی دوی هم راغلي وو. نو هغوی ما ته دا خبره وکړه، چا؟ صحابه کرام، عبدالله بن مسعود، ابو ذر، حذیفه، هغوی وایي دا خبره ما ته وکړه چې کله کور والا دې راشي یا کله چې د ناوې سره ملاقات کې، نو 2 رکعته لمونځ به وکړي، او بیا به د الله نه د خیر سوال وکړي، او الله پورې به پناه ونیسي د شر د هغه سره چې ستا خواله راغلي دي، یعنې که دې زنانه کې شي وایي الله ماتې وساتي. او بیا ستا ښځه ده چې تا ورسره څنګه ملاقات کړي. دویم روایت داسې دی، شقیق رحمه الله وایي چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې، او دا ډېر خوندور روایت دی، ډېر فایدهمند دی، خصوصا د هغه ځوانانو لپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یې. عبدالله بن مسعود وایي چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی، ورته یې وایي چې ما دې یو جنۍ مې غوښتلې ده، پېغله جنۍ ده، خو زه یېرېږم چې یعنې زما نه کرکه ونه کړي، او یو داسې چې زما سره طبیعت ونه لګي، ځکه دا په اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي، نو دا به ټول عمر لا نه لګي بیا، او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګي، نو که دا هلک بدرنګه وي داسې وي چې رسمه کې به د مخ د ده نه بل بدرنګه نه به د ښځې خوښ وي، او دغه شان دا ښځه. نو زه د دې نه یېرېږم که داسې طریقه راته وښایي، نو هغه ورته اول دا خبره وکړي چې دا محبت په زړونو کې اچوونکی الله دی، او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی. نو کله چې دا ښځه راغله، فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءک رکعتین، کله چې ته ورغلې کمرې ته او دا ښځه دې خواله راغله یا ته د ښځې خواله ورغلې، نو امر ورته وکړي چې ستا نه شاته 2 رکعته لمونځ وکړي، تا پسې شاته، یعنې دا طریقه شو 2 رکعته لمونځ دی د سړي نه شاته، یعنې مخکې هلک ولاړي، شاته پسې د هغه ښځه، او دوی به 2 رکعته لمونځ کوي. دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی، دا روایت چې هر یو صورت پکې و، دې دپاره خاص صورت هم نه راغلی. دغه شان دا به جهري که دا به سري، نو که د ورځې کې نو د ورځې لمونځونه صحیح هغه سري، که د شپې کې نو د شپې لمونځونه جهري. ښه دعا، کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، په صحیح حدیث کې امام ابو داود راوړی دی چې کله یو سړی په زنانه پسې ورشي کمرې ته، ناوې جنۍ پسې، نو په دې تندي دې ورله لاس کېږي، او دا دې وایي چې اللهم اني اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه،
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. یا الله زستانه خیر غواړم د دې زنانه او په کوم خیر باندې چې دا پیدا کړی شوی دی، او یا الله زه په تا پورې پناه نیسم د شر د دې زنانه او کوم شر چې دی په فطرت کې پروت دی. دا دعا ویل پکار دي. خو بیا یعنی حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهدید د دعا نه دی کړی چې دا به د مانځه نه مخکې او که دا به د مانځه نه وروستی، هر ټیم چې که د مانځه نه مخکې دغه ذکر وایي او که د مانځه نه بعد وایي، خو الغرض چې دغه ووایي. او په دې کې ډېر لوی خیر دی. ګوره کوم ژوند چې شروع شي د مانځه نه او کوم ژوند چې شروع شي د داسې قسمو دعاګانو نه، هغه ژوند کې الله برکت اچي. او کوم ژوند چې په ډمتوب سره شروع شي او دمانې راوستي، اجراګانې راوستي او وګړئ او پیسې پکې نوري او په حرامو سره یو ژوند شروع شي او د الله سره پکې دشمني وشي، نو هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي. هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي ځکه چې بنیاد یې صحیح نه ایښودی شوی. نو کله چې د ژوند ابتدا د دوه رکعتونو وشي او دغه دعا نه وشي، الله سبحانه وتعالی پکې لوی خیر اچي. او دا قسمه مسلې سړی هله زده کړي چې کله علماو سره کښېني او دین واوري. خو چې حدیث علماو سره کښېني چې هغه ته ته څه ویلي، قرآن او حدیث اوتې بوتې راته نه وایي. خو چې حدیث مولیانو سره کښېني چې هغه ته ټول د خېټې قصې کوي او اوتې بوتې وایي او بزرګان ویلي او بزرګان کته او بزرګان بره، نو د هغوی نه به دا قسمه فایدې وانه وړي. نو شرعي طریقه دا ده چې هلک کور ته ننوځي، د واده په شپه کوټې ته ننوځي، نو چې دوه رکعاته لمونځ وکړي او دا زنانه پسې شاته لمونځ وکړي او بیا دغه ذکر وایي، دا دعا وایي. اوس که څوک وایي چې مړه اوس دوه رکعاته کول به دغه شپه، دا درته وایم صحیح ده، دا ګرانه، خو د هغه چا لپاره ګرانه چې څوک د دین سره نه عادت، چې څوک د دین سره نه عادت، هغه لپاره ګرانه. لکه ګوره دا دومره ډش ډوز روان و، دا دومره ډمتوب و، دا خلک ګړېدو، دا ګرانه نه وه، دا ګرانه نه وه. خو اوس داسې کول چې کمرې ته ورننوځي او دوه رکعاته وکړي د الله د رضا لپاره او دا زنانه ته پسې شاته ودرېږي دوه رکعاته لمونځ وکړي، دا ورته ګرانه ده. نو دا کار ګران نه دی. وجه څه ده؟ وجه دا دی چې دا کوونکی د الله د دین نه لرې ده او د دې قسمه خبرو سره نه دی عادت. نو اوس که ته درته دا وایي چې په جنګ پسې چې ورننوځي نو بیا سندره به ولګې چې ماحول مزېدار شي، لګېږي که نه لګېږي؟ لګېږي. نور که داسې د انګریزانو څه طریقه دی ورته خو د مینې محبت ته کولو هغه در هم کوي. خو چې کله ورته دا وایي چې دا شرعي طریقه ده، صحابه کرامو او سلفونه ثابته ده، او دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابته ده، نو بیا دغه ټیم کې اوس دوه رکعاته او بیا دا ده ته ګرانه په دې ده چې دا غریب د دین نه لرې دی. او څوک چې دین سره عادت وي، هلک هم عادت دی، جنۍ هم عادت دی، دا مسله ده ته معلومه، دا مسله هغې ته معلومه ده، بلکې ګرانه پرېږده د دوی دا خواهش دی چې زموږ ژوند د دې نه شروع شي، چې زموږ د ژوند اولنۍ خښته چې ایښودل کېږي په دیوال کې چې هغه دی چې موږ دوه رکعاته لمونځ. دا د دې نه ښه دی چې ته ورننوځي، دا نه یم چې دا ناروا دي، ته ځان سره ګل ویسې او یا مټایي ویسې او یا خواږه، دا د دغه هر سره دا طریقه غوره ده. دا مټایانې، دا ګلونه، دا خبرې، قیسې، دا هر څه ته کې کېږي. مالکانو دا عادت چې ورننوځي به چې یو تقریر یې زده کړی د هغې شروع کړي او زما د پلار به مې او زما د ورور به مې او پاوله شپه نو دغه یو تقریر دی او ټول یې کوي، کوم وخت یې رانه واد نو چې د دې تقریر نه مخکې که دا دوه رکعاته وشي، دې تقریر ته به ضرورت هم رانه شي. ولې به رانه شي؟ ته دعا وغوښته چې یا الله د دې ښځې د دې شر نه ما وساته، اوس به شر دی، یا الله دې کې چې کوم خیر دی هغه ماته نصیب کړه، بس. او تقریر دې ونه کړو او الله دعا قبوله کړه، سړي پاتې شو، هېڅ باید وکړه. ته ټول قرآن ورته ختم کړي که نه، او د دنیا دا تقریرونه ورته ټول وکړي او په دې ښځې کې سړیتوب نه وي او تا شروعات ته خیر نه یې کړي، نو فایده پکې نه وي. ګوره په دین کې ډېر لوی برکت وي، لوی برکت الله په دین کې اچولی چې کله انسان دیندار وي. لکه اوس ښځه او سړی چې قربانۍ کوي، پیغمبر وسلم چې دعا ښوولې ده چې یا الله موږ دواړه د شیطان نه لرې ساته او موږ له چې کوم ماشوم راکړي هغه د شیطان نه لرې ساته.
نو چې کله د یو ماشوم بنیاد په دې سره کېښودی شي او دا دعا وویلی شي نو دغه ماشوم کې به خیر نه نو ځکه د دې قسمه خبرو اهتمام پکار دی